السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. محترمو، دا الله تعالی په مونږ او تاسې ډېر زیات نعمتونه او پیرزوینې احسانات کړي. که قلم را واخلو او شمیر کو، شمیر کې نشو راګیرولی، ډېر زیات دي. یو د هغه نعمتونو نه چې الله موږ او تاسې باندې کړی دی هغه دین د اسلام دی. په لکونو مذاهب او دینونه په دنیا کې شته، خو هغه مسلک، هغه مذهب چې خالق زموږ او ستاسې په وجه کېږي هغه اسلام دی، چې د هغې مقابل کې الله تعالی جنت درکړي، خپله رضا در نصیب کړي، هغه اسلام مذهب دی. د اسلام د دین خوبینې، ځانګړتیاوې، محاسن د نړۍ په ټولو ادیانو باندې ډېرې زیاتې دي. په دې په جلدونو جلدونو کتابونه لیکل کېږي چې څومره خوبیانې اسلام لري، څومره محاسن اسلام لري. که د یهودو دین وګوري، د نصاراو وګوري، د مجوسو وګوري، د بودایانو وګوري، د حلمانیانو وګوري، او نور که ته لاړ شي هند ته لاړ شي، کوڅه په کوڅه بیل بیل دین دي. غرب ته لاړ شي اروپا ته، په نوم نصارا دي، نور دین نه خبر نه دي. چین ته لاړ شي هېڅ دین نه مني. دارنګه بعضې هېوادونه پکې داسې دي چې ډېر خلک پکې حلمانیان دي، د هېڅ دین د هېڅ مذهب پیروان دي. بس وایي د هر مذهب احترام کوه. زمونږ دین اسلام دی. د اسلام دا نوم په کاغذ ولیکئ، دا خپله شکر د رب ادا کوئ، شکر چې موږ تاسې مسلمانان یو، پنځه وخته لمونځ کوو، د توحید ښکلې عقیده لرو، د نبي علیه السلام تګلاره زمونږ تګلاره ده. که دا نه وي هر سهار به درمسال ته روان او موږ به څه کولی؟ هغه څه کولی کم خلک چې د چین خلک څه کوي، د هند خلک څه کوي، د نور دنیا مجوس کافران، کفره فجره، په څه مردارۍ کې خلک اخته دي. نه حلال معلوم دی، نه حرام معلوم دی، فقط ژوند دی او مخکې د حیواناتو په شان ته روان کړی. اصلا ژوند دا د اسلام په چوکاټ کې دی. د دې نه خلاف چې کوم ژوند خلک یې ځان دپاره انتخابوي، بس هغه د حیواناتو ژوند دی. زه یو څو مثاله در کوم د اسلام د محاسنو، د اسلام د خوبیانو. یو حلاله نکاح. نکاح کې څلور شرط دی. جلۍ به راځي، د جلۍ پلار به راځي، مهر به جلۍ ته ورکوي، ګواهان به موجود وي، ځکه پټه نکاح نه کېږي. تاسې په غرب کې وګورئ چې کله جلۍ او هلک د 18 کاله شو، بس هغه پوه شو، ژوند یې پوه شو چې څنګه ژوند کوي به. اسلام کې وایي چې نه، نکاح د حلاله، مهر به ورکوي، یو ولیمه به کوي، اعلان د نکاح به کوي. تاسې وګورئ په غرب کې چې اسلام نشته او بېدیني ده او کفري نظامونه پکې روان دي، په لکونو په زرونو خلک حرموني ماشومان رامنځته کېږي، او همدارنګه په لکونو زنانه هغوی د واده نه مخکې پیغلتوب د لاسه ورکړی. اسلام هلته نشته. دا خو اسلام دی چې هر چا ته پکې خپل حق ورکړی دی، د هر چا په خپله حصه ده. دارنګه د الله تعالی خالصه بندگی ده په اسلام کې کېږي، فقط د الله بندگی، بل د هیچا بندگی نشته. وراثت ده په اسلام کې ده، میراث وړل دا بل دین کې نشته. تاسې به هغه اورېدلي چې په غرب کې یو سرمایداره انګریزه مړه کېدله، نور څوک یې نه و. خپل ټول میراث چې څومره د هغې میراث دی سپو ته ورکړی و. کوم بله انګریزه مړه کېدلی خپل میراث پیشو ته بخلی. دا دین دی. تاسې وګورئ په دې غرب کې هر څوک د ځان سره یو سپیه په کور کې لري. دا سپیه چې په کټ کې ځان سره اچوي، زنانه یې که نارینه، دا ژوند دی. هماغه د ابن قیم صاحب خبره ده چې قصیده کې وایي هربو من الرق الذي خلقوا له. و دا خلک د هغه څه نه تښتېدلي څه دپاره چې پیدا دي، د الله بندګي ده. فولو بالرق النفس والشیطان. نو د شیطان د نفس په غلامۍ کې اخته شوي.
نو دا ستا ژوند دی چې ته میراث خر او سپي ته بخې. اسلام کې ستر پرده ده، بې ستري بې حجابي په اسلام کې نشته. اسلام کې حیا ده، په اسلام کې ګاونډیتوب دی، اجتماعي ژوند دی. په اسلام کې دا دی، دا تره دی، دا کاکا دی، دا ماما دی، دا خواښې، دا خسر، دا پلار، دا زوی، دا رور. دا په اسلام کې د هر یو پوښتنه کول دي وخت په وخت باندې. په اسلام کې میلمه پالنه ده، دا په غرب کې نشته، نه په کافرانو فاجرانو کې شته. په اسلام کې متقابل احترام دی. څوک چې ستا نه څومره مشر دی ډېر احترام پته راځي. په اسلام کې سنت کول دي، ختنه چې ورته وایي. څومره غربیان شرقیان چې هغوی دا ختنه نه کوي، ماشومان نه سنتوي، یا په کینسر مرضونو باندې دا خلک مبتلا کېږي. په اسلام کې د مور او پلار د والدینو څومره احترام دی. تاسې په غرب کې وګورئ، هلته چې د چا عمر ډېر شي ښاروالۍ ته یې سپاري، خو په اسلام کې وایي چې نه، مور او پلار دا د جنت دروازې. خو داس په قرآن کریم کې وګورئ، په حدیثو کې وګورئ، د مور او پلار احترام څومره زیات ذکر شوی. د مور او پلار نه غیر په اسلام کې مطلق د مشرانو احترام دی. دارنګه په کشرانو شفقت دی، دا په اسلام کې دی. په اسلام کې حلال خوراک دی. تاسې د چین خلک وګورئ، د ځمکې په سر د تیږې نه غیر چې تیږه نه خوړل کېږي، هر څه نه خوري. د دنیا هره مرداري دا خلک خوري. د هند خلک و د هندوانو ګورئ، غوا مې تیزه کې کاسه یې ورته نیولې که ښایسته یې په تا بس کي، طبیعت یې ورته نه خرابېږي. په اسلام کې سلام اچول دي، دا نشته په اسلام کې. لکه ډېر مسلمانان لګېدلي وایي سلامونه چیرې شو؟ سلامونه او خیر چېرې مازدیګر په خیر او ماخوستن په خیر دا پکې نشته. صفا الفاظ باندې به وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داسې به وایي. دا په اسلام کې د سلامونه شته دي. دارنګه اسلام د دې نه منع کړې ده چې تاسې شراب او نشیتو کې دا مسکې صحت هم تباه کوي. دا د اسلام خوبې نه دي. په اسلام کې د قرآن کریم تعظیم دی، د کعبې تعظیم دی، د انبیاو تعظیم دی، د صحابو تعظیم دی، د دین د امامانو تعظیم دی. ځکه د دغې امامانو په واسطه او صحابو په واسطه نن موږ د دې دین نه مزه اخلو. په اسلام کې د ګیرې پرېښودل دي، د بریتونو کمول دي. عقیده توحید ده، د توحید عقیده. د دې عقیدې په سبب به الله تعالی جنت ته داخلوي. لنډه ده. په اسلام کې ټولنیز ژوند دی، اجتماعي ژوند دی. اسلام دې ته خلک نه رابلي چې تاسې انفرادي ژوند شروع کړئ. لکه غربیان چې کله څوک 13 کلن شي بس انفرادي ژوند شروع شو. په اسلام کې د ښځو حقوق خوندي دي. داسې نه ده چې کله جلۍ 13 کلنه شي بس که هوټل کې کار کوي، که میدان کې کار کوي، که شرکت کې کارخانه کې کار کوي، ته پوښه ژوند دې پوښه. نه، دې نفقه په مور او پلار ده که نه، که واده شوله په خاوند ده که نه. په اسلام کې د مریض پوښتنه ده. په اسلام کې د مسلمان جنازې ته ورتګ دی. په اسلام کې تاسې وګورئ د ګاونډیتوب په رابطه څومره احادیث راغلي دي. خلاصه ده د قدرمنو، که دې کې څومره په دې مسله کې سوچ کوو، چې څومره سوچ کې د اسلام خوبیانې به تا ته ذهن ته درځي. د اسلام په دین باندې شکر